الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې یو څو درسونه د مسلمانو خوندو لپاره ځانګړي کوو چې په هغه کې به یوازې د مسلمانو خوندو لپاره چې کم احکام دي د دې ژوند په کور کې او د دې کړهوړه د خاوند سره د دې لباس د ځان جوړولو احکام او د دې شخصي مسائل څو درسونه به یوازې د مسلمانو خوندو لپاره وي. تر هغه مخکې چې مسلمان خوندې متوجه سي تر دې احکامو مخکې یو حدیث دی چې امام ذهبي رحمه الله په کتاب الکبائر کې را نقل کړی دی او په دې روایت کې نبی علیه السلام شپږ ښځې ښودلې دي چې د هغو به سخت عذابونه وه. دغه حدیث را نقل کوم، البته دا حدیث ممکن په یو درس نه په څو درسو کې سي، ځکه هره ښځه چې پیغمبر علیه السلام په دې روایت کې یاده کړې ده د هغې ګناه په اړه باندې بیا یو څه تشریحات نور ورکوم. دا روایت کې راځي حضرت علی رضی الله عنه او حضرت فاطمه رضی الله عنها یو ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک حضور ته راغلل. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وای کله چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته حاضر سوم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی چې په ژړا او غم باندې اخته و، اوښکې یې تویېدلې. ما پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، زما مور او پلار دې درته قربان وي، دا څه شی دی چې ته یې دومرې غمګنه کړې او دومرې په غم اخته یې؟ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې راته وفرمایل ما د معراج په شپه د خپل امت ښځې ولیدې چې په ډول ډول عذابونو اخته وې. کله چې ما د هغه تصور وکړي هغه د دې عذابونه مې رعایات کړل او هغه هولناک عذابونه، ویرونکي عذابونه، هغه د دې ژړاګانې چې مې رعایات کړلې، نو داسې یې غمګین کړم چې په ژړا باندې یې اخته کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خپل امت باندې دومره مهربانه او شفقت کوونکی و چې د هغه بیان زموږ لپاره بیخي ممکن نه دی. لکه مور چې پر خپل زوی باندې سر قربانوي، د مثال په ډول کچیرې مور خپل زوی په محبس، بندیخانه او یا داسې نور حالت کې وویني او دا خپل زوی وویني چې لاسونه یې په زولنو کې وي، مور به د دغه زوی په لیدلو سره څومره غمګینه سي او څنګه به د دغه زوی په لیدلو سره په زړه کې سره خوړل کیږي، او دغه مور به پر خپل زوی باندې بې اختیاره څنګه اوښکې تویوي او څنګه به ژاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر ټولو پلرونو او میندو زیات مهربانه دی، کله چې د خپل امت ښځې په عذاب کې ولیدې بې اختیاره په ژړا سو او اوښکې به یې تویولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت و ښځو ته د عذاب ورکولو ډول داسې بیان کی. نبی علیه السلام فرمایي وای په لومړۍ مرحله کې ما یوه ښځه ولیده چې په ویښتانو په دوزخ کې ځړېدل او د سر ماغزه یې د دیګ په څیر ایښېدل. د پیغمبر علیه السلام د دا خبرې په وضاحت کې باید ووایم چې لومړی خو په دوزخ کې داخلېدل څه اسانه خبره نه ده، بلکې و دوزخ ته ورتلل د سختې ویرې، وحشت او وهلت ځای دی. دوهم د سر په ویښتانو ځړېدل سخت شکنجه او لوی عذاب دی. دریم دا چې د سر د مغزو ایښېدل چې څو چنده زیات عذاب دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دوهمه ښځه مې په داسې حال کې ولیده چې په ژبه باندې په دوزخ کې ځړېدل. دریمه ښځه مې په داسې حال کې ولیده چې په خپلو تیو باندې ځړېدل چې پیغمبر علیه السلام لیدلی دي.
او وایي څلورمه ښځه مې په داسې حالت کې ولیده چې پښې یې پر سینه باندې تړلې وې او لاسونه یې پر مخ باندې تړلي وه. پنځمه ښځه مې په داسې حال کې ولیده چې سر یې د خنزیر او پاته بدن یې د خرو، په حقیقت کې انسان و، شاوخوا ماران او لړمان پر راګرځېدلي وه. شپږمه ښځه مې په داسې حال کې ولیده چې بدن یې د سپي و، ملایکو د اور په چلاخو باندې وهل، د بدن څخه به یې د اور لمبې پورته کېدلې. حضرت فاطمه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې ګرانه پلاره، څه واچوه چې دغه ښځې په دومره سختو عذابو باندې اخته وې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه ښځه چې د سر په ویښتانو باندې په دوزخ کې ځړېدل، هغه ښځه ده چې د کور د باندې وځي او د خپل د سر ویښتان د نامحرمو نارینه‌وو څخه نه پټوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دغه خبرې وضاحت که لږ وکړو او بیا خپلې ټولنې ته وګورو. ښځې زموږ په ټولنه کې ښځې د خپل سر ویښتان بیخي نه پټوي، بلکې دا کار بیخي یو عام رواج ګرځېدلی دی چې ښځې نازک پوړنې پر سر کوي، لوت سر راوځي او داسې نور. د اسلام قانون داسې دی چې ښځې به داسې مناسب حجاب کوي چې د سر ویښتان یې پټ وي، ځکه د بدن ټول غړي د لمانځه پر مهال باندې پټول فرض دی. که د یوې ښځې د سر ویښتان څلورمه برخه په لمانځه کې ښکاره سي او دومره وخت پاته سي چې 3 واره سبحان الله ویل کېږي، لمونځ یې نه صحیح کېږي. همدا ډول که د یوې ښځې نازک پوړنې پر سر وي چې د سر ویښتان یې تر معلومیږي، لمونځ یې نه صحیح کېږي. ځکه ښځې ته لازمي ده چې هر مهال پوره اسلامي حجاب وکړي. ځینې ښځې نازک پوړنې غبر کړي او دا یې باور وي چې اوس نو لمونځ صحیح کېږي. حال دا چې که په دغه حال کې د دې د سر ویښتان معلومېدل، بیا یې هم لمونځ نه صحیح کېږي. کله داسې وي چې پوړنې دومره لنډ وي چې د سر ویښتان پوره نه پټېږي، بلکې یوه برخه یې معلومیږي، او یا یې لستوړي لنډ وي، د لاسو تر خپړکو ورتېر د څنګلو اندازه یا یوه برخه معلومیږي، په پوړنې باندې نه پټېږي. په دې ټولو صورتونو کې لمونځ صحیح نه دی. شرعي مسله داسې ده چې په لمانځه کې که لاندې ځایونه ښکاره سي، لمانځه ته تاوان رسېږي. هغه کوم ځایونه دي؟ ګردۍ مخ یعنې تندي د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا لاندې تر زنې او د یوه غوږ څخه تر بل غوږ پورې، دا عورت نه دی. دا که په لمانځه کې ښکاره سي پروا نه کوي. دوم لاسونو تر بندو پورې یعنې یوازې د لاسو ورغوي او د ورغوو شاوخوا، دا عورت نه دی. دریم پښې تر بجلکو پورې، د دغه اخواته د بدن هر حصه د هر غړي که ښکاره سول څلورمه برخه، نو په هغه صورت کې د دې ښځې لمونځ نه صحیح کېږي. یوه بله خبره دا ده، روایت پاته دی پر د هغه اوله ګناه د ښځو باندې یو څه تمیږم، څه خبرې ور باندې کوم چې حجاب څومره مهم دی. شرعي حجاب دا دی چې ښځې باید د سر څخه تر پښو پورې خپل ټول بدن د نامحرمه نارینه‌وو څخه پټ وساتي. داسې نه ده لکه زموږ په ټولنه کې چې حجاب دود دی. ځکه زموږ په ټولنه کې چې حجاب کوي هغه داسې دی چې کله د باندې وځي نو داسې حجاب کوي چې د ټولو نامحرمو نارینه‌وو سترګې ورته رااوړي. پښې یې لوڅې وي، تنګې جامې یې اغوستې وي، بنګړي یې په لاسو وي، پایزیبونه یې په پښو وي، شرنګۍ د نامحرمه نارینه‌وو تر غوږو پورې رسېږي، تش په نامه یې چادري کړې وي چې هغه د نامحرمو نارینه‌وو سترګې زیاتې جلبوي، رنګداره جامې، رنګداره حجاب وي. کله چې د کور څخه وځي د حجاب یې دا حال وي. کله چې کور ته راسي په کور کې داسې جامې اغوندي چې ګریوان یې څیرې وي، سینه یې معلومیږي، لستون یې دومره لنډ وي چې مړوندونه یې معلومیږي، کالي یې دومره تنګ او لنډ وي چې د بدن ډېر غړي یې معلومیږي. په داسې جامو کې په کور کې اوسېدل
هم جائز نه دي، ځکه په داسې جامه کې و دغه ښځې ته پلار، ورور، خسر، اکا، ماما او ټولو محرماتو کتل نه دي جایز. ورته خو لا څه کوې؟ بله بدبختي دا ده چې زموږ په ټولنه کې سره ده دی چې ښځې دغسې بې حیا او بې پته جامې اغوندي. په قریبانو کې د داسې کسانو څخه ستر نه کوي چې د هغوی څخه ستر کول لازم دي، لکه د عمه زوی، د خاله زوی، د ماما زوی، اخښي، لیور او داسې نور. د داسې کسانو څخه ستر کول لازم دي، بلکې د دغسې کسانو څخه چې څومره تاوان پیښیږي د پردیو څخه نه پیښیږي. همدا وجه د پیغمبر علیه السلام د دې خسرګنۍ څخه ستر کول تر نورو زیات لازم بللی دي، او د ښځو لپاره هر وخت ستر لازم دي. البته په ځینو کورو کې د ښځو سره د محرمه نارینه وي چې ښځې نشي کولی د هغه څخه په هغه ډول ستر وکړي څنګه چې لازمه وي. د مثال په ډول د ښځې د خاوند ورور یعنی لیور چې د ښځې سره په کور کې اوسېږي، ځکه د دې خاوند د خپل ورور سره په کور کې ګډ ژوند کوي او د کور زیات کارونه هم د ښځې د لیوره په غاړه وي. په داسې حالت کې هم ښځې ته پکار ده چې د بې سترۍ څخه ځان وساتي، بلکې په دغه حالت کې به هم ښځه ستر کوي په داسې ډول چې ښځه به د خپل سر ویښتان ټول ټینګ وتړي څو پر مخ او شاوخوا یې رایله نسي. پر مخ به یو نقاب را ځوړانده کړي، یا دا چې خوله او پزه پټه کړي، یوازې سترګې ښکاره سي. په داسې صورت کې که چیرې د ټول بدن پټېدل ممکن نه وي، نو که لاسونه او پښې یې تر جایز ځای پورې ښکاره سي او بیا د خپل کور کارونه پر مخ بوځي، پروا نه کوي. غوره خبره دا ده چې پر مخ باندې یو نقاب وځړوي، او که اړتیا پیښه سي نو تر نقاب لاندې دي خبرې یوازې د ضرورت کوي. البته په داسې حالت کې چې لیورونه یې په کور کې وي. کومه ښځه چې بادیانته وي، د حیا او عفت سره مینه لري، هغې ته هیڅ ګرانه خبره نه ده چې پوره د حجاب کولو خیال وساتي. په ځانګړي ډول هغه ښځې بیخي د ګرانۍ احساس نه کوي چې د آخرت او د الهي عذابونو ویره یې په زړه کې وي. کومه ښځه چې د حجاب او ستر پروا نه کوي، په داسې جامو کې ژوند کوي چې د سپېڅلي شریعت د اصولو خلاف وي، داسې کړنه د ښځې بې عزتي ده. دغه ښځه بې حیا او بې عفته ښځه ده. په تعصب سره باید ووایو چې زموږ په ټولنه کې زیات شمیر داسې ښځې شته چې کله د نامحرمه نارینه‌و په وړاندې ځي، پښې لڅول یې بیخي عادت ګرځېدلي وي. بیخي د دې فکر لا هم نه وي ورسره چې پښې پټول لازمي او اړین کار دی. حال دا چې داسې کړنه د ښځې لپاره عزت نه، بلکې د ښځې لپاره بې عزتي او بې حیایي ده. او دا زموږ په ټولنه کې دود دی چې پښې د ښځې عورت نه بولي. نو پښې لڅول خو یوازې د لمانځه په مهال عورت نه دی، نامحرمو خلکو ته خو عورت دی، لکه مخ پټول چې نامحرمو خلکو ته لازم دي، لاسونه پټول، پښې پټول دا هم لازمي دي. نو الله جل شانه دې ټولو مسلمانو خلکو ته توفیق ورکړي چې د دغسې ګناهونو څخه ځان وساتي. او په راتلونکي درس کې به انشاءالله ځینې د دې روایت هغه پاته برخې چې نورې ګناهګارې ښځې دي هغو ته کم عذابونه ورکول کېدله او دوی کم بد اعمال کول، هغه په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.